تورخم دروازه بیرته د مسافرینو پر مخ پرانیستل شوه. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبرونو ته. له 3 ورځو تړل کېدو وروسته د دوشنبې ورځ په سهار تورخم دروازه د مسافرو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. پاکستاني لوري د پاسپورټونو دفتر د لیک لپاره دغه لاره تېرې جمعې ورځې راهیسې تړل شوې وه، خو نن بیرته پرانیستل شوه. بلخوا د سلمان بند 400 متره مکعب اوبه ایران ته پرېښودل شوي. رسنیو د هرایروت حوزې رئیس سردار ولی مزمل له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو له امله د سلما د بند اوبو کچه لوړه شوې، نو له همدې امله د یکشنبې په شپه د دغه بند 400 متره مکعب اوبه ایران ته خوشي شوي دي. په ورته مهال نوموړي ویلي همدا اوس له 480 میلیون متر مکعب څخه زیاتې اوبه په سلما بند کې ذخیره دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.